ژبه په دې کې یو ماشوم لاس دی، خاندي غوریږي خو لا د لفظونو سره اشنا نه دی. هغه ورځ به هم راشي چې دی به خبرې وسپړي، چغه به کړي چې څوک دی او ولې راغلی دی. په یوه زانګو لیکل شوی تحریر. که لفظونه نه وی نو دا دنیا به داسې نه وه لکه چې نن ده. د ژبې څخه نابلده سړی چې د شعر ویلو تابیا وکړي نو مثال یې د هغه لیوني دی چې لامبو نه ورځي خو سیند ته دانګي. د څه خلکو د ژبې د سپړدلو لامل دا نه وي چې په ذهن کې د خیالونو انبار پروت دی، بلکې ژبه یې خارښتېږي. داسې خلک هم شته چې شاعري کوي خو له دې کبله نه چې په ذهن کې جذبات او احساسات خوټ کېږي، بلکې د شاعرۍ کولو لامل یې دا ویل اسان کار نه دی چې دا خلک ناڅاپه د شعر ویلو فیصله ولې کوي. د داسې خلکو شعرونه راباندې داسې لګي لکه په ګوډي کې غوزان شړنګېږي. دا خلک د څه ویلو نه وړاندې نه خو د شاوخوا حالاتو ته ګوري او نه پرې ځان پوهول غواړي چې په نړۍ کې څه پیښیږي. دوی د هغه اوازونو، نغمو او ترانو اورېدلو او لټون ته هم زړه نه ښه کوي چې د ژوند او نړۍ ته یې ښکلا بخلې ده. دلته دا تپوس کېدای شي چې قدرت انسان له ژبه سترګې او غوږونه ولې ورکړي دي، او بیا سترګې او غوږونه خو یې ورله دوه او ژبه یې ورله یوه ولې ورکړه. مقصد یې دا دی چې باید د وینا نه مخکې سړی هر څیز ته په دوه سترګو وګوري او په دوه غوږونو یې واوري. د خولې نه وتی ټکی په مثال د هغه اس دی چې په نرو او کږو وږو لارو او زوړ راتېروتی او ښکته سمو هوارو دشتو ته راکوز شوی دی. دلته دا تپوس هم کېدای شي چې یو انسان په خپله ژبه هغه ټکي راوړی شي چې د هغه د زړه په تل کې ځای نه وي جوړ کړی. لویه ربه ګنهګار یو، ښایسته مو کړې دنیا، دا خبره مې وطن کې اورېدلې ده بیا بیا. خدای زده لوز دی که حکم که دعا ده، خو الفاظ یې اغېزناک دي، جادوګر دي. مونږ بیا یو جنګ ته ملا تړو ملګرو، وایه که څه لوز که څه حکم یا دعا. یوه داسې ښه خوږه خبره وکړه چې د هر چا په مخ راولي خندا. یو ځل راته یو ملګري ویل چې زه د خپل قول مالک یم، که زړه مې وغوښتل وبه یې پالم او که په زړه مې جوړه نه وه نو له پامه به یې وغورځوم. کېدای شي د ملګري خبره مې د هغه تر حده سمه وي، خو یو لیکوال دې په هر حال د خپل قوم پالنه وکړي، که سوګن وي او که خیرې. په یوه خبره دې دا دوه واره قسم نه خوري او هسې زما په آن کوم خلک چې په وار قسمونه خوري نو هغه بېشکه چې دروغژن دي. که دا کتاب د قالین سره تشبیه کړم نو د داغستان پر رنګینو تارونو یې بڼم، او که تود پوستین کوټې وګڼو نو د پوستکو جدا جدا ټوټې ورله د اوار ژبې په پخو مزو ګنډم. که دا کتاب د قالین سره تشبیه کړم نو د داغستان پر رنګینو تارونو یې بڼم، او که تود پوستین کوټې وګڼو نو د پوستکو جدا جدا ټوټې ورله د اوار ژبې په پخو مزو ګنډم. د خلکو وینا ده چې پخوا په اوار ژبه کې د الفاظو ذخیره ډیره لږه وه، دومره لږه چې د ازادۍ، ژوند، همت، دوستۍ او شرافت په شان تصوراتو لپاره به یا خو یو ټکی و او یا دا چې کوم ټکي به کارېدل نو په شکل او مفهوم کې به ډیر ورته والی لاره. که خلک دا خبره مني چې زمونږ د کوچني قام د ژبې لمن تنګ او رغی ده نو د هغوی خپله خوښه ده. البته زه چې څه هم ویل غواړم په خپله ژبه کې ویلی شم او د خپلو احساساتو او افکارو ترجمانۍ لا کومې بلې ژبې ته اړتیا نه لرم. په داغستان کې د لاک په نوم یو وړوکی قام میشته دی. د ژبې د ویونکو شمار به یې د 50,000 نه زیات نه وي، خو دا خبره څوک په یقین سره نشي کولی، ولې چې په قام کې بلها ماشومان دي چې لا یې خبرې نه دي سپړدي، او بلا داسې خلک پکې هم شته چې مورنۍ ژبه یې هیره کړې ده. هسې خو لاک وړوکی قام دی، خو خلک یې د نړۍ په لرې لرې ملکونو کې لیدل کېږي. په سخته ګاګرا ځمکه د رزق کمود دا خلک په نړۍ کې خورېدلو ته اړ کړل. په دوی کې ډېر هنرمند خلک وو، لکه موچیان، زرګران او انګران او داسې نور. ښه سندرغاړي پکې وو چې هر ځای به یې خپلې نغمې اورولې.
په داغستان کې د دوی په هکله یو متل ده چې هندوانه په قلاره غوڅوه هسې نه څوک لاک پکې وي. د لاک قام یوه مور چې خپل بچي چېرته لرې وطن ته لیږي نو نصیحت ورته کوي چې په ښار کې چېرته ډوډۍ خوراک ته کښېنې نو پام کوه چېرته د لوښي لاندې دی څوک عزیز نه وي ناست. په دې پورې یوه کیسه واورئ. د لاک قام یو وګړی چېرته په لینګراد، مسکو یا په کوم بل لوی ښار کې روان و چې ناڅاپه یې په داغستاني پوشاک کې یو سړي ته پام شو او داسې ورته ښکاره شوه لکه د خپل وطن باد پرې لګېدلی وي. زړه یې وغوښتل چې د ناشنا لاروي سره مشغول شي. په منډه منډه یې خواله ورغی او په لاک ژبه یې ورسره خبرې وکړې، خو لاروي سر وخوځوه لکه چې وایي په دې ژبه نه پوهېږم. لاک خوارکي کومیک ژبه وازمایله خو خوند یې ونه کړو. د دې نه وروسته یې ورسره په تاته و لیزغین ژبه خبرې وکړې خو خواري یا بس لاړه. لاک خوار په ډېرو ژبو خبرې وکړې خو لاروی په یوه هم نه پوهېده چې په آخره کې ورسره په روسۍ ژبه خبرې وکړې نو پته ولګېده چې لاروی خو اوار دی. خبرې شروع شوې خو اوار په غوسه دی. ته څنګه داغستانی چې په اوار ژبه نه پوهېږي؟ نه ته داغستانی نه یې، ته کمعقل اوښ یې. په دې ځای کې د خپل اوار عزیز په تول کې ګیټۍ اچول زما لپاره شونې نه ده چې د لاک خوارکي سره بې ځایه نښتی و. دا کیدای شي چې یو سړی په اوار ژبه پوهه وي خو لازمي نه ده چې سړی دې په اوار ژبه وپوهیږي. اهمه خبره دا ده چې لاکي په خپله ژبه او په نورو ډېرو ژبو خبرې کولی شوې خو اوار په هغیو کې په یو هم نه پوهېده. ابوطالب یو ځل مسکو ته تللی و. په لاره کې څه تپوس کولو ته اړتیا پیښه شوه. غالبا چې د بازار د لاره تپوس یې کولو. اوس دا یو اتفاق و چې ابوطالب د چا نه تپوس وکړو. هغه یو انګریز و. ابوطالب ته په دې څه حیرانتیا نه وه ولې چې د مسکو په سړکونو اکثره بهرنیان لیدل کیږي. انګریز د ابوطالب په خبره پوهه نه شو. هغه په خپله د ابوطالب نه تپوسونه شروع کړل په انګریزي، فرانسوي او بیا په هسپانوي ژبه. غرض دا چې په ډېرو ژبو کې د ابوطالب د پوهولو کوشش وکړو. بلې غاړې ته ابوطالب هم په روسي ژبه کوشش وکړو، بیا په لاک، اوار، لیزغین او کومیک ژبو. غرض دا چې ابوطالب په څومره ژبو پوهېده هغې ټولې وازمایلې خو خبرې خوند ونه کړو او په آخره کې دواړه بې له دې چې د یو بل په خبره پوهه شي خپله لاره ونیوله. د داغستان یو سړی چې د ضرورته زیات لوستی و او 2 ټکي انګریزي هم یادوه ابوطالب ته په کلتور یوه سپاره واوروله. تا ولیدل چې کلتور څه ته وایي؟ که ته په رښتیا د تهذیب سره بلد وې نو د انګریز سره به د په انګریزۍ خبرې کړی وې. ته زما په خبره پوه شوې؟ ابوطالب جواب ورکړو، هو زه ستا په مطلب ورسېدم خو ته ما هم په دې پوه کړه چې دغه انګریز د زما نه زیات لوستی ولې وګڼل شي. ما خو ورسره هم په ډېرو ژبو خبرې وکړې او هغی هم په یو ټکي نه پوهېده. زما پان ژبې په اسمان کې د خورو ورو ستورو په شان دي او زه به چېرته هم دا ونه غواړم چې دا ټول ستوري دې په یو بل کې ګډوډ شي او یو لوی ستوری دې ترې جوړ شي. ولې چې د دې غرض لپاره خو لمر شته او د لمر د شتون نه پس هم دا ضرورت لیدل کیږي چې ستوري دې په اسمان کې وځلیږي او د هر چا د خپل ستوری وي. زه په خپل ستوري یعنې په خپله مورنۍ ژبه اوار ژبه مین یم. زه د ارضیاتي پوهانو په دې خبره باور لرم چې په یوه ډېره وړه غونډۍ کې هم د سرو زرو درنګ موندل کیدای شي. یوه ښځه مې ولیدله چې بلې ښځې ته یې ښېرې کولې. خدای دې د بچو نه مورنۍ ژبه هېره کړه. په ښېرو یو څو خبرې. په کومو ورځو کې چې ما خپل یو نظم غرڅنۍ ښځه لیکلو نو د نظم لپاره مې څه ښېرو ته ضرورت پېښ شو چې په نظم کې د یوې غوسناکې ښځې له خولې نه ادا کولو. خبر شوم چې په یوه لرې بانډه کې یوه ښځه ده چې په ښېرو کې د شاوخوا په کلو بانډو کې خپل ساری نه لري. د خبرېدو سره سم د دې عجیبه کردار لیدلو له د کوره ووتم. دا د سپرلي یو ښکلی سهار و چې بې خونده خبرې کول پکې هم ګناه ښکاري. د ښځې د کور تنبې ته ورسېدم او ښه ښکاره مې د خپلو راتلو په غرض خبره کړله چې یو نظم لیکم او د نظم لپاره مې څه درنو ښېرو ته ضرورت دی او راغلی یم چې ستاسو نه استفاده وکړم. زما په خبره ښځه پورته شوه او راوغړېده. یا خدای دې په ژبه کې چینجي وکړه.
خدای دې ستا د نازولي نه ستا نوم هیر کړي. خدای دې ستا کاروباري انډیوالان ستا په خبره پوهه نه کړي. خدای دې وکړي چې د سفر نه بیرته راشي او د کلي خلکو ته سلام کول در نه هیر شي. خدای دې وکړي چې په کړشو په خوله کې دې سیلۍ شپېلې ووهي. د ګیدړ بچیا چې زړه مې خفه وي خدای دې تا د هغه خوشحالۍ نه محرومه کړي. نو څنګه وخاندم چې په کور کې مړی نه وي پروت نو سړی به ولې وژاړي. نه مې چا څه تاوان کړی دی او نه راته چا څه سپوره خبره کړې ده. نو یوازې تا ته د اورولو لپاره خپله خوله ولې په ښې روسخه کړم. له مخې مې ورک شه او چې بیا داسې بې خونده غوښتنو سره را نه شي. مور ستا ډېره مننه. او له دې سره یې له کوره راووتم. په لاره مې د ځان سره فکر کولو چې که دا ښځه بې له څه غوسې او پارولو دومره درنې ښېرې کولی شي نو که په رښتیا چېرته پارېدلې وي نو زما به یې څه حال کړی و. باور لرم چې چېرته نه چېرته خو به د داغستان د ولسي پانګې څوک مینوال دې ښېرو له کتابي بڼه ورکړي چې زموږ په غرایزو سیمو کې دود دي. او هله به دنیا خبره شي چې زموږ خلک څومره اختراعي توان لري، څومره رواني او په تخیل کې څومره ځانګړتیا خوندي پرته ده. زموږ ژبه څومره لوی قوت لري او بیا دا چې د هر کلي ښېرې هم جدا دي. خدای دې ترې سړی وساتي. لکه یوه ښېره ده چې خدای دې په لاس او په ښو شل کړه او په څه ښېرو کې به درته خپله جنازه ښکاره شي. او یا دا یوه ښېره چې خدای دې وکړي چې ته ډوډۍ ته ناست او دواړه سترګې درنه ښکته لوښي ته پرېوځي. خدای دې درنه دواړه سترګې په غره کې ګزار کړي چې په تیږو کې رغړې او چرته ښکته په ژوره کنده کې ورکې شي. د درنې نه درنه ښېره به د سترګو پاړه واورې او په دې لړ کې د غرایزو خلکو د تخلیقي قوت بېسارې بیلګې لیدل کېږي. خو یو څه ښېرې د دې نه هم زیات بوږنونکي دي. لکه په یو کلي کې مې دوه ښځې په جنګ ولیدلې. یوې ښځې بلې ته ښېره وکړه. خدای دې د بچو له سره د هغه سړي سیوری اوچت کړه چې په خپله ژبه ورته زده کوي. خو بله ښځه هم ښه ژبوره وه. سم د لاسه یې ګزار وکړو خدای دې په کاله داسې څوک پاتې مه کړه چې ستا بچو ته خپله ژبه وښایي. هو صیبه ښېرې همدغه شان بوږنونکې وي. خو په غرنیو سیمو کې بې له ښېرو هم چې کوم سړی د خپلې ژبې قدر نه کوي نو په حیثیت کې د بڼکې نه هم زیات سپک شي. که د یو شاعر د شعر ژبه په طول پوره نه وي نو د شاعر خپله مور هم د شعر د اورېدو نه انکار کوي. زما له ډایرۍ څخه په پیرس کې مې د یو داغستاني انځورګر سره لیدل وشو چې د انقلاب نه پس د زده کړو په غرض ایټالیا ته تللی و. هغه ځای د یوې ایټالوۍ میرمن سره واده وکړو او د هغه هم هغه ځای شو. د خوار روزنه او پالنه د کلیوال ماحول او دود دستور په غیږ کې شوې وه. له دغې کبله د نوي ماحول سره په اشنا کېدو کې ډېر کړاوونه ګاللي وو. د ناشنا ماحول سره د اشنا کېدو او ځان ځای کولو لپاره د سیل سپاټې لاره ونیوله. د لرې هیوادونو سفرونه یې وکړل خو هر چیرته به ورسره د وطن یادونه لکه د سیوري ملو. ما یې د څه انځورونو د لیدلو خواهش وکړو. په اصل کې ما دا کتل غوښته چې هغه خپل احساسات او جذبات په څه ډول په رنګونو کې ځای کړي دي. د وطن غمژنې خاطرې د یو انځور عنوانو په انځور کې یوه ایټالوي ښځه د انځورګر میرمن د داغستان په دودیزو جامو کې د یو ګودر په غاړه ولاړه ده. ګلدار مسین منګی په خپل تخر کې نیولی دی چې د ګوتسالي د هنرمندانو د نقشونو په شان نقشونه پرې جوړو کوم چې د خپل هنر لپاره تر لرې پیژندل کېږي. شاته د یوه غره په لمن کې یو خپه شان اوار کلی ښکارېده. د خټو ګټو د کورونو شاته غرونه ولاړو چې د کلي نه هم زیات غمژن مړاوي او پیکه ښکارېدل. د غرونو څوکې په لړو کې پټې وې. لړې په اصل کې د غرونو اوښکې دي. انځورګر وضاحت وکړو لړې چې کله په زوړ راخوري شي نو د پرخې د رڼو څاڅکو په شکل کې ښکته راتوی شي. دا لړه زه یم. په یو بل انځور کې په یو ازغن بوټي یوه مرغۍ ناسته ده. مرغۍ چغیږي او بلې خواته د یو کور په کړکۍ کې د یوې غرڅنۍ پیغلې غمژنه څېره ښکاري. انځور په ما ډېر ښه ولګېده. انځورګر چې کله په انځور کې زما دلچسپي ولیدله نو راته یې وویل یوه پخوانۍ کلیواله کیسه د دې انځور ماخذ دی. ما ترې تپوس وکړو کومه کیسه؟ کیسه داسې ده چې یو ځل یو سړي یوه مرغۍ ونیوله.
کور ته یې راوړه او په پنجره کې یې بندی کړه. مرغۍ به شپه ورځ د خپل وطن چغې وهلې. بیخي د هغې مرغۍ په شان ما هم په دې بلا کلونو کې خپل وطن ژړلی دی. یو ورځ سړي فکر وکړو چې آخر د دې مرغۍ وطن چرته او څنګه دی. بېشکه چې ډېر ښایسته به وي، ښکلې دښتې او شنه غرونه به وي، لویې لویې ونې به پکې ولاړې وي او هلته به داسې ښایسته مرغۍ وي چې یوازې په جنت کې به لیدلی شي. فکر یې وکړو چې مرغۍ خوشې کوم او شاته به ورپسې روان شم او هغه ښایسته وطن ته به ورسم. د پنجرې ور یې خلاص کړو او مرغۍ یې خوشې کړه. مرغۍ لا 110 قدم والوته او د یوه سپېره غرګوټي په یوه لغړه ونه کې په خپله جاله کې کېناسته. ما هم د خپلې پنجرې د کڼکو نه خپل وطن ته ډېر کتلی دي. ما ترې تپوس وکړو نو ولې خپل وطن ته نه راځې؟ اوس ډېر ناوخته شوی دی. ما چې کله وطن پرېښودو نو زلمی وم. په سینه کې مې ځوان زړه پروت و چې لمبې پکې بلیدلې. اوس به خپل وراسته هډوکي په کومو سترګو بیرته وړم. کله چې د پیرس نه بیرته راغلم نو کوشش مې وکړو چې د انځورګر د خپلوانو لټون وکړم او زه ډېر حیران شوم چې د انځورګر مور لا ژوندۍ ده. د انځورګر چې خپل کور کلی پریښی او په پردي وطن کې میشت شوی و، غمژن خپلوان د خپل عزیز د کیسې د اورېدلو لپاره د کلي په یو کور کې زما نه چاپېره ناست و او داسې ښکارېده لکه چې د کور کلي د پرېښودو ګناه یې ورته بخښلي وي او په دې اورېدو ډېر خوشحاله شول چې ورک شوی عزیز یې لا تر اوسه ژوندی دی. ناڅاپه رانه د انځورګر مور تپوس وکړو، زما زوی در سره په خپله ژبه کې خبرې کولی؟ ما جواب ورکړو نه، زموږ ترمنځ یو ترجمان ناست و. ما په روسۍ ژبه او ستا زوی په فرانسوي ژبه خبرې کولې. د دې خبرې په اورېدو د انځورګر مور تور پلو په مخ راخور کړو. په داغستان کې چې کله میندې د خپل زوی د مرګ خبر واوري نو په خپل مخ تور پلو راخور کړي. بره په کوټه د باران غټ غټ څاڅکي ورېدل. موږ په اوارستان کې ناست او غالبا چې د اوارستان نه ډېر لرې په پیرس کې ناست د داغستان هغه بچی به هم چې په خپلو کړو ستومانه دی د څاڅکو شور اورېده. ښه شېبه پس د هغه مور وویل، رسوله ته تېروتی یې، زما زوی خو مودې وشوې چې مړه دی. تا چې څوک لیدلی دی هغه به زما زوی نه و، ولې چې زما زوی هغه ژبه څنګه هېرولی شي چې ما یوې اوار مور ورته ښودلی وه. د یادونو یوه سپرغۍ. په یو وخت کې ما د اوار تیټر سره کار کولو. دا هغه وخت و چې موږ به د سټیج سره اړوند سامان لکه په ننداره کې اغوستونکي جامې او نور شیان په اوږه ایښي وو او کلي په کلي به ګرځېدو. د تیټر ټول سامان به په خرو بارو، خو بیا به هم چې څه به پاتې شول د هغې اوچتول به موږ ته را په غاړه وو او په دغه جوړ به موږ د نندارې هنر کلیوالو خلکو ته رسولو. هغه وختونه راته اکثر را یادېږي. کله کله به مې په ننداره کې واړه واړه کردارونه هم کول، خو په عمومي توګه زما کار د پرومیټر د سټیج په شا ناست هغه کس چې اداکارانو ته د هغې جملې ور یادوي. په دغه وخت کې د یو زلمي شاعر په حیث د نورو کارونو په مقابله کې دا کار زما زیات خوښ و. اداکاري، د څهرې حرکات، اشارې او په سټیج ناسته زما پان اهم شیان نه وو. دغه شان لباس، سینګار، خیو او سمبالښت هم زما پان په 2مه درجه کې راتلل. زما په نظر کې له هر څه نه زیات اهم او لومړی څیز د نندارې متن دی او له دغه کبله به زه د سټیج شاته بیدار ناست وم او په دې خبره به مې نظر ساته چې اداکار ته دې خپلې کرښې یادې وي او د جملو ادایګي دې هم د نندارې د متن د غوښتنو سره سمه وشي. کله به چې د یو اداکار نه خپله کومه جمله خطا شوه نو ما به د سټیج د شا نه سر را بهر کړو او دومره په زوره به مې جمله غبرګه کړه چې په تالار کې ناست هر سړي به واورېده. هو صیبه، ما به د نندارې متن او الفاظ په هر څه مقدم ګڼل، ولې چې الفاظ نه جامو ته اړتیا لري او نه سینګار او سمبالښت ته. الفاظ بې له دې شیانو خپلې معنا او مفهوم خلکو ته رسولی شي. په دې پورې راته یوه خوندوره پیښه را یاده شوه. موږ د غرڅني خلک تر عنوان لاندې یوه ننداره وړاندې کوله چې موضوع یې د اوار قوم پرون و. د مدام په شان زه د پرومیټر په ځای ناست وم. کیسه څه داسې وه چې د نندارې اتل ایګازي د خپلو دښمنانو نه په تیښته په غرونو کې پټ شوی دی او د شپې په تیاره کې د خپلې محبوبې دیدن لا کلي ته راشي. محبوبه
ایګازي ته منت زاری کوي چې بیرته ستون شي. دښمنان یې وینو ته تږي ناست دي، هسې نه خبر شي پرې او مړ یې کړي. خو ایګازي د هغې خبره نه مني. ایګازي د بیزې د پوستکي نه جوړ شوی خپل کوټ خپلې محبوبې ته ور واغوندي چې باران یې لمده نه کړي او د خپلې مینې او د بیلتانه د کړاوونو خبرې شروع کړي. په دغه ورځ د ایګازي کردار مایګایف نوم یو اداکار کولو. د مینې د اظهار منظر په عروجو چې د اداکار میرمن سټیج ته راوختله او په خاون ورغوټه شوه چې د هغې د سترګو په وړاندې د یوې بلې ښځې سره د مینې شاتار جوړ کړی و. ماګایف خپله میرمن له لاسه ونیوله او په راښکو راښکو یې له سټیجه بهر ته وویستله چې په اصل خبره یې پوهه کړي. د هغه خیال و چې میرمن به پوهه کړي او بیرته به سټیج ته راشي، خو میرمن یې په یو حال هم لمن پرېښودو ته جوړه نه وه. د نندارې هیروین یوه شیبه په سټیج د اتل په انتظار ولاړه وه او حال دا و چې د نندارې مزی په کوم ځای غوڅ شوی و. ننداره په همهغه ځای پارچاو ولاړه وه. زه په خپلو عامو جامو، پتلون او سپین کمیس کې چې تڼۍ یې پرانیستې پرتې وې په خپل ځای ناست وم. چپلې مې په پښو وې. د هغه وخت ټولې مکالمې راته یادې وې، خو په دې جامو کې مې د اداکار نیمګړی ځای نه شو ډکولی، ولې زما په ان خو تر ټولو اهم چیز پوشاک او سینګار نه بلکې مکالمه وه. له دغه کبله ما نږدې سټیج ته راټوپ وهل او هیروین ته مې د ماګایف د برخې ټولې مکالمې وویلې. زه نه یم پوهه چې نندارچیان زما په دې کار خوشحاله شو او که خفه. کیدای شي چې هغوی ته یوه سنجیده ډرامه په مزاحیه ډرامه اوښتې ښکاره شوي وي، خو په هر حال زه په خپل ځای خوشحاله وم چې د نندارې متن او مفهوم نندارچیانو ته ورسېده او هغوی هم پرې پوهه هم شول. یوه کرښه او یو ټکی هم وړاندې وروسته نه شو او زما په نظر کې دغه تر ټولو اهمه خبره وه. ښه مې یاد شي چې د همدغه ټولګي سره یو ځل د غره په سر کې یو یاد کلي ګونیب ته تللی وم. هر څوک په دې پوهه دي چې د شاعرانو خپل عزیزولۍ وي او ټول شاعران کوناک د قفقاز په غرایزو سیمو کې د څڼې او د وربل یارانو ته کوناک ویل کیږي.